In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you be fine and safe and sound. Welcome to a new class, new session, new lesson. سلامونه او نیکې هیلې درنو او خوږو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ خپلو درنو کورنیو سره. درنو زده کوونکو ښه راغلاست زموږ نوی صنف ته، نوی درس او نوی درسي جلسه. درنو زده کوونکو تاسو پنځم صنف هم خلاص کړه، څلورم صنف هم خلاص کړه. خدای دې وکړي چې تاسو ته ګټور تمام شوی او تاسو منظم ډول باندې تعقیب کړی او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو نن موږ شپږم صنف شروع کوو. شپږم صنف کتاب. راځئ چې وګورو چې په شپږم صنف کې موږ څه لرو او څه به په دغه کتاب کې لولو. په پنځم ټولګي کې موږ بېلابېل موضوعات هم وویلې، له هېواد نه نیولې تر شیپ، سکالرز او همداسې نور بېلابېل موضوعات وو چې موږ ولوسته او تاسو یو څه موږ زده کړه. راځو د شپږم ټولګي کتاب فهرست ته چې دلته موږ به څه لرو. درنو زده کوونکو په دغه کتاب کې هم موږ څو فصله لرو؟ 15 فصله. په دغه 15 فصله کې هغه موضوعات چې لولو تاسو په سکرین کې ګورئ. تاسو ته ټیبل اف کانټنټس شته او ګورئ چې کوم موضوعات دي. لومړی فصل چې دی ریویو اف ګریډ 5 د پنځم ټولګي یو ریویو یا بیاکتنه لرو او بعد له هغه نه زموږ کتاب شروع کیږي او دا چې بېلابېل موضوعات به لولو د نشنالټي نه نیولې تر چې پورې تر سپورټس پورې. او په دغه کتاب کې موږ بیا بېلابېل موضوعات لولو. تاسو به کورنۍ دندې په اړه یې ترسره کوئ، همداسې اکسرسایزونه به لرئ چې ترسره کوئ. درنو زده کوونکو د دې لپاره چې دغه کتاب تاسو سم زده کړئ او تاسو ته ګټور تمام شي، ویډیوګانې په منظم ډول تعقیب کړئ او هغه مسؤلیتونه او کورنۍ دندې چې تاسو درکول کیږي هغه په منظم ډول باندې ترسره کړئ او اکسرسایزونه مو هم هیر نشي. اوس راځئ چې کتاب شروع کړو چې څه لرو موږ په لومړی فصل کې. Okay students, come to page number 1, unit 1. ښه، لومړی فصل لومړۍ پاڼه. ریویو بیاکتنه. objectives زموږ اهداف دلته به چی. In this unit students will review. په دغه فصل کې به زده کوونکي بیاکتنه وکړي د چی؟ Speaking, listening, reading and writing in English. Vocabulary from grade 5. دغه موضوعات به تاسو په دغه فصل کې وایې. درنو زده کوونکو نن به همدا فصل خلاصوو. په دغه لوست کې له اول درس نه تر پنځم درس پورې وایو. ولې؟ د دې لپاره چې دغه خو ریویو ده، بیاکتنه ده، تاسو ډېر کتاب کې لوستلی دي، دلته فقط یو تکرار به یې کوو. Lesson 1 لومړی لوست. letters حروف. ښه درنو زده کوونکو دلته یې تاسو ته ویلي دي check the letters you know. څرنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ تاسو ته له ا نه تر ځای ته پورې لیټرس یا تورې راغلي دي. درنو زده کوونکو ګورئ که تاسو دغه لیټرس هم زده ول یعنې چې پیژندل او حتما به هم زده دي، د دې لپاره چې تاسو په څلورم او پنځم ټولګي کې هم ویلي دي. تاسو باید څرنګه چک کوئ په دغه شکل باندې. څنګ ته یې سل چې ده هماغه سل به په دغه شکل باندې به ټک مارک کوئ. مثلا ای دی، ای توری دی، بیا بی دی، څنګ ته یې یو سل لري. سی په همدغه رنګه یو سل لري. درنو زده کوونکو تاسو به څه کوئ؟ مثلا ای توری تاسو پیژنئ دا چې څرنګه لیکل کیږي، غږ یې څرنګه دی، تاسو به څه کوئ؟ دا چک کوئ یعنې چې ټک مارک کوئ. په همدغه شکل که تاسو بي تورې پیژنئ، غږ یې پیژنئ، دا څرنګه یې ولیکئ، بیا هم تاسو دغه چی کوئ؟ چک کوئ. په همدغه رنګه له ای نه تر زیده پورې آخري تورې هم چی دی؟ زید دی. تاسو سل څنګ ته لرئ، دغه سل به څه کوئ؟ چک کوئ او بیا به یې انځور ماته په کمنټ کې راواستوئ. ولې؟ د دې لپاره چې زه وګورم چې آیا ستاسو د پنځم ټولګي لوستونه پر یاد هم دي او که نه. ښه درنو زده کوونکو راځئ بلې برخې ته، دویمې برخې ته. دلته یې ویلي دي تاسو ته
Can you write your name in English? آیا تاسو کولی شئ چې خپل نوم په انګلیش باندې ولیکئ؟ حتما به یې کولی شئ درنو زده کوونکو. مثلا زما نوم چې دی مریم، زه به یې دلته لیکمه. بلانک موجود دی. په همدغه رنګه ګورئ زده کوونکو، مثلا ستاسو نوم دی احمد، تاسو به احمد په انګلیش باندې لیکئ. د هر چا نوم هر څه شی دی، ستاسو خپل نوم به په همدغه بلانک کې لیکئ. راځو بلې برخې ته. ښه، څومې پاڼې ته راځو؟ درېیمې پاڼې ته، چې په درېیمه پاڼې کې موږ ته څه ویلي دي؟ words، لغات. ښه، په لغاتو کې تاسو ته څه ویل دي؟ check the words you know. هغه words چې تاسو پیژنئ هغه تاسو څه کوئ؟ چک کوئ. مثلا افغانستان ورډ تاسو پیژنئ؟ حتما به یې پیژنئ. ولې؟ د دې لپاره چې زموږ یو فصل د چی په اړه و؟ د اور کنټري، زموږ د هېواد په اړه و. په هغه فصل کې موږ د افغانستان په اړه انفارمیشن ویلی و. د هغه لپاره تاسو څه کوئ؟ چک کوئ. سټوډنټس، زده کوونکي. د زده کوونکي ورډ هم تاسو پیژنئ، د دې لپاره چې ډېر هم استعمال کړی دی. teacher، dog، car، bus، man، uniform، goat، notebooks، school، hot. دغه ټول ورډس تاسو ته چې دي فیملر یې ورسره او تاسو یې پیژنئ. که کوم ورډ هم هیر شوی وي د هغه لپاره هغه بیا تاسو په دې رنګه باندې نه چک کوئ، فقط به هغه چک کوئ چې زده هم دي. ښه، بلې برخې کې په بلې پاڼې کې څلورمې پاڼې کې تاسو ته څه ویلي دي؟ ویلي can you write any word in English؟ آیا تاسو کولی شئ چې کوم لغت په انګلیش باندې ولیکئ؟ حتما به یې کولی شئ. ولې؟ د دې لپاره چې تاسو دوه کتاب هم په انګلیش باندې ولوسته او ولیکه. اوس به حتما کولی شئ. راځئ چې د تختې په سر یو څو لغات تاسو ته ولیکو. د مثال په توګه څه لیکو؟ کار. کار چې ته یې ویلې؟ ګاډی یا موټر ته یې ویلې. دغه یو ورډ دی چې په انګلیش باندې مثلا وایو بوک. بوک هم چې ته وایي؟ کتاب ته وایي. لیکو پن، قلم. همدارنګه چې درې ورډس ما تاسو ته ولیکه. دلته په خانه خالي کې شپږ خانه خالیانې تاسو ته درکړي دي. تاسو په همدغه شپږ واړه خانه خالیانو کې شپږ لغات به په انګلیش باندې چې زده هم وي، سپیلنګ او د هغه پرونانسیشن هغه به لیکئ. بلې برخې کې تاسو ته څه ویلي دي؟ نمبرز یا اعداد. تاسو د نمبرز په اړه مکمل یو فصل هم ویلي و چې نمبرز کوم یو دي، او ما تاسو ته مې د اوردینل او کارډینل نمبرز په اړه هم ویلي و. دلته راځئ وګورئ چې چی ویل دي. چک د نمبرز یو نو. له یوې نه تر نهو پورې نمبرز دي. ویلي دي که تاسو دغه نمبرز پیژنئ دا به چی کړئ؟ چک کړئ. د دې لپاره چې تاسو خو ویلي دي دغه نمبرز، د هغه لپاره تاسو څه کوئ؟ ټول به یې چک کوئ. لاندې ویل دي can you write your mobile number؟ آیا تاسو کولی شئ چې خپل موبایل نمبر ووایئ؟ آفرین، تاسو کولی شئ. مثلا زه تاسو ته وایم، تاسو یې ولیکئ 007568910. همدغه رنګه چې ما تاسو ته مې یو نمبر ویلی، په همدغه شکل به تاسو هم یو نمبر وایئ او بیا یې لیکئ. مثلا دغه نمبر چې ما تاسو ته وویلی څه و؟ 007568210. په همدغه رنګه تاسو هم یو نمبر کوشش وکړئ چې ولیکئ. ښه، راځو څومې پاڼې ته؟ پنځمې پاڼې ته. دا چې په پنځمه پاڼې کې څه ویل دي؟ درنو زده کوونکو، تاسو ته حتما در معلوم شوي دي چې دغه فصل څومره اکسرسایزونه یې تاسو ته ساده او راحته و. ولې؟ د دې لپاره چې تاسو په تیر ټولګي کې دغه ټول موضوعات هم ویلي دي او
زم دی. راځو څومې پاڼې ته؟ پنځمې پاڼې ته. دلته یې ویل دي see the colours you know. هغه رنګونه چې تاسو پیژنئ د هغه نومونه ولیکئ. درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې تاسو کوم رنګونه ویلي وو؟ white, black, red, yellow, purple, orange. دغه رنګونه ول چې تاسو ویلي وو. اوس هماغه رنګونه چې ستاسو زده دي تاسو یې په دغه خانه خالیانو کې ولیکئ. او بلې write 5 colours name you like. هغه کالرز چې ستاسو زده دي یا خوښیږي د هغو نومونه ولیکئ. مثلا زما کوم رنګ خوښیږي؟ black. زه به دلته څه لیکمه؟ مثلا black. دلته مې black ولیکه. white مې ولیکه. ښه درنو زده کوونکو دغه اکسرسایزونه وو چې تاسو ترسره کړه او زده هم دي. راځو بلې برخې ته د دې لپاره چې وګورو نور موږ څه لرو. classroom objects د ټولګي objects یا وسایل. درنو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې په یو ټولګي کې کوم وسایل یې سامان آلات یا وسایل چې شته هغه تاسو پیژنئ. مثلا زموږ په درسي صنف کې څه لرو موږ؟ بوک، وایټ بورډ، مارکر، ارسر. دغه وسایل دي چې په هر ټولګي کې تاسو ته هم دلته د هغوی بعضې انځورونه شته چې تاسو به د دغه انځورونو نومونه لیکئ. مثلا ډور، بورډ، ارسر، پن، پنسل، چیر، ډیسک. د دغه نومونه به تاسو لیکئ. ښه دلته یې نور تاسو ته څه ویلي دي؟ let's get to know each other. همدا چې یو نوی کال شروع کیږي، نوی ټولګی شروع کیږي، حتما به نوي شاګردان هم راځي. درنو زده کوونکو اوس تاسو ته ویل دي هغه نوي پارتنرز چې تاسو سره دي د هغو دوی نومونه زده کړئ او یو بل سره آشنا سئ. مثلا زما په ټولګي کې نوی ملګری راځي، زه ورته وایم my name is Sara. what's your name؟ زما نوم سارا دی. ستا نوم څه دی؟ هغه وایي زما نوم my name is احمد. زما نوم احمد دی. په همدغه رنګه تاسو همداسې یو لنډ ډیالوګ جوړ کړئ او ولیکئ او ماته یې راواستوئ. درنو زده کوونکو دغه زموږ د کتاب لومړی فصل و چې د پنځم ټولګي یو ریویو یا بیاکتنه په دغه فصل کې درلودله. خوږو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ته دا اکسرسایزونه راحته واوسي د دې لپاره چې تاسو ویلي دي او نه یم هیر شوي دي او هیر شوي نه دي. ښه درنو زده کوونکو نننی لوست هم همدلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې زده کړې مو اوسي او تاسو ته دوباره پر یاد شوي. که غواړئ چې زموږ ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل مو سبسکرایب کړئ او د ویډیوګانې لایک مو هیر نشي. تر بلې درسي جلسې پورې الله په امان. ښه وخت.